ستاد قدرت په انتظار دی اولسونه خلق او چارواکی مردم و مسئولین ستاد قدرت په انتظار دی اولسونه د وخت له شریعت غږ رادیو درنوي اف ام څخه بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز رادیو صدای شریعت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که همگی جور و صحتمند باشین. برنامه مردم و مسئولین از رادیو صدای شریعت 93 FM آغاز گردید. ما محمد فواد محمودی همراه همکار خوبم روحان الله عزیزین فیض الله حسن زی در خدمت شما شنونده های عزیز قرار داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شرغ رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړي مشه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې راته راکو روغ اوسئ. خلک او چارواکي خبرونه په ژوندۍ بڼه په 93 FM څپو باندې پیل شوله. په دې خبرونه تر اوسه شیبه سره ملتیا وکړئ، په خبرونه کې را سره برخه واخلئ، اړیکه را سره ونیسئ او خپل ستونزې او مشکلات چې لرئ له موږ او اوریدونکو سره شریک کړئ. محمودي صاحب دا چې عزیز افسر د خبرونه کوي خبر د وخت ډیر تیر کړي، کله نه کله حماسي کیږي. نو د خبرونه کوربتو مزه فیض الله سنزي او معمول په څیر ما همکار محمد فواد محمودي کو درنو اوریدونکو 0 درويشت لاس وسواته مو د استودیو فعال شمیره ده. پر هم د شمیرې را سره خبرونه کې اړیکه ونیسئ، ستونزې او مشکلات مر سره شریک کړئ. موږ تاسو ستونزې، تاسو مشکلات، تاسو پوښتنې او غوښتنې راخلو تر مربوطه چارواکو پورې رسو. بله شنونده های عزیز، در این برنامه معمولا ما مشکلات شما را یادداشت میگیریم و با مسئولین مربوطه شریک میسازیم. اکثرا ما کوشش به این میکنیم تا مسئولین مربوطه را در استودیو با خود داشته باشیم و به طور زنده به مشکلات شما هموطنان عزیز ما پاسخ بدن. اما اکثرا به اساس مصروفیت کاری که مسئولین مربوطه دارند نمیتوانند در استودیو با ما باشند. گزارشگر خود روان میکنیم مشکلات شما را با مسئولین مربوطه شریک کرده و هر آنچه که پاسخ دادن از طریق برنامه نشر میکنیم. باز هم شمایی که در هر بخش مشکل دارین، چه نواحی مختلف شهر کابل، صحت عامه، آب رسانی، مخابرات، ترافیک ترانسپورت، شهدا و معلولین و همچنان برشنا، مشکلاتتان با ما شریک بسازین. ما مشکل شما را با مسئولین مربوطه شریک میسازیم. بله درنو اوریدونکو، مخکې چې لار تاسو اړیکه راواخلو. درنو اوریدونکو لطفا هڅه وکړئ لږ څه غوره او مناسب موقعیت انتخاب کړئ. د ځای کې ودرېږئ چې هلته نهي د تلیفون په ډول سره تر څو موږ وکړو تاسو غږ هم په درست ډول له ځان سره ولرو. درنو اوریدونکو، تاسو د ستونزو او د مشکلاتو سربیره نن مو درته د ولایتي برخه کې د بغلان د امنیه قومندان د قومندانۍ ویان مو درته غږولی دی چې هغلته درنو اوریدونکو د پټاقیو او همدارنګه د بغلان د امنیتي وضعیت په اړه باندې موږ سره معلومات شریک کړي دي. انشاءالله الرحمن یا د مرکه به هم د خبرونې په لړ کې درته نشر کړو. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بسیار خوش آمدین بزرگوار، بفرما. سلامت باشید. ما باید مشکل زیاد چیزا برخوردم در زمان جمهوریت یا رقابت بعد اقوام کردیتی نکرد میشید که دیگه از دفعه بیغم شدیم و کنترولات پیسی ما به عدر نمیره، پیسی ما گم نمیره، تلیفون های ما بله در مقرر وقت 2 سال کرد تعفانی و پجافانی ما گم شده گم نشده. بله 2 سال چند ماه میشه باید مشکل برخوردن شد که همین رنگ و رنگ نمبرات همین خارج بریم هم بسکال مثلا چون با آدم شمگاه خو برکم با ما رو یادمون رو بیزم مشکل هست. چون ما غادت دارم تلیفون کرده داشتم این کدام دوستات کار دارم زنگ میزنم بسکال مثلا زنگ میزنم باید رو که هر کرد 25 جاپانی ما را میخره با شما رو در بلدیتی رو میکنیم با دیگه نمبر کمپانی مخابطه شکایت میکنیم به این مشکل رایتی یعنی نمیکنم این دم چند سال قبول میکنیم 2 سال از خوردیم را خورده. بله برادر، ما مشکل گرفتیم. بخیر سلامت باشین. با مسئولین مربوطه مخابرات در این مورد صحبت میکنیم. بله کوربدان ډیره زیاته مننه. بعضې هغه شمیرې د محمودي صاحب چې ډیری وخت له بیر بهرنۍ هیوادونو څخه بالخصوص اروپایي هیوادونو څخه زموږ هیوادوال ته زنګونه وهي چې ډیری د شخصي معلوماتو په خاطر د ټولولو په خاطر باندې درنو اوریدونکو هڅه کیږي. تاسو هم هڅه وکړئ که چیرې خپل خپلوان مو ونه اوسېږي، هغه شمیره چې هغو تاسو سره ثبت ونه وشېږي بله چا اوسېږي هڅه مه کوئ چې هغه ټلیفون وکړئ یا هم بیرته ځواب ورته ورکوئ. پرېږدئ په هماسې عادي حالت یو خو به ستاسو کریډټ نه مصرفېږي، بل به دغه تر څنګ ستاسو معلومات هم نه ورته انتقالېږي. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ستړي مشئ، په خیر راغلی خپرونې ته.
عبدالشکور ورځګان د ولایت د چرچ د ولسوالۍ خبرو ډیر زیات ښه راغلاست خپرونې ته مهرباني وکړئ ستونزه مو راته ووایئ. ستونزه خو مې د مخسران سهار چې د موږ د معیدینو دا درېیمه دوره معاش کله د خیر سره جمع شي صحیح ده. کتاب خاموش شخص پوښتنه کړې وه چې انجوات نشي بعد ایماني نشي بعد دغه درېیمه دوره دوې دورې خو مخکې بله ښه درېیمه دوره به کله د خیر سره ترلاسه صحیح ده. د همدې اونۍ په لړ کې به له خاموش صاحب سره هم خبرې وکړو او دا ستونزه به نږدې ورسره شریک کړو. ډېره زیاته مننه. د شهدا او مالونو برخه کې مو چې یو دوله ستونزې مشکلات را سره شریک کړي دي ټولې ستونزې مو راخیستې دي. د همدې اونۍ په لړ کې هغه مرکه هم درته خبروو. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله. حالتون سلامت باشید. بخیر باشی بزرگوار. بفرما کی و از کجا تماس گرفتین؟ من نظیرالله هستم از تخار بیام. بفرما مشکلتان. مشکل است که همین راضی شما چرا در ولسوالی ها نمیگیره؟ در کدام ولسوالی؟ ولسوالی روستا ولایت تخار. بله بخیر باشین. مشکل گرفتیم. سلامت باشین. از اینکه تماس گرفتین و شنونده برنامه های رادیو صدای شریعت هستن و دوست دارن در ولسوالی ها هم ما نشرات داشته باشیم. از طریق ستلایت نشرات داریم. این مسئله را باز هم ما صحبت میکنیم که چه مشکل وجود داره. بله. السلام علیکم و رحمت الله. ستړي مشه اډی کوم وصل د مهرباني وکي خبر را سره وکي. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشی. ما نام عبدالخالق است. ما از این خیرخانه زنگ زدیم. ما معیب هستیم. یک پیش ما معیب است. کار داریم کنه چیزی ما چیزی است. نگفتیم از پرسان کنیم ما همه چیز بند است. گفتیم چی رقم شدنیم. کسایی که از یک چشم نابیناست تا امرسانی برشان امتیاز پرداخت نمیشه. این صحبت ها را از زبان مفتی صاحب فیصل خاموش بار بار نشر کردیم. شما شنیدین از طریق رادیو درست؟ بازم به امرایشان شریک میکنیم. هر آنچه که پاسخ دادن از برنامه نشر میکنیم. بخیر باشین. تشکر. سلامت باشین. کسایی که از یک چشم نابینا هستن حسن زیس منتظر هستن که همین تصمیم بالاخره به کجا رسید. خود در یه آخره که صحبت های مفتی صاحب فیصل خاموش ما نشر کردیم در این مورد پاسخ دادن. هنوزم منتظر بمانن. هر آنچه که تصمیم نهایی گرفته شد در مورد ما معلومات میدیم. بله بالکل محمودی صاحب بهتر مونږ معلومه ده چې مفتی صاحب هم د خبره په تیره مرکه کې موږ سره وکړله چې ورځ په ورځ د شهداو او د معلولینو شمیر زیاتیږي نه کمیږي. نو طبیعي خبره ده چې هغه معلول چې هغه زیات معلولیت ولري هغوی ته بیا اولویت هم ورکول کیږي. نو پر همدې اساس باندې هغه کسان چې د یوې سترګې څخه ړانده دي هم دید نشي کولی د هغوی معاشات امتیازات تر امرساني پورې معطل دي. که چیرې بیا هم د مفتی صاحب د خبرو پر تایید باندې که چیرې بودیجه اضافه کیږي د کال په اخر کې پیسې اضافه کیږي نو طبیعي خبره ده چې هم کسان ته ورکړي. دغه ترڅنګ پورې هڅه هم کیږي چې هغه کومکونه چې موسسات لخوا کیږي هغه کسان پکې ور شامل کړي چې هغوی له دغه کاروان څخه د باندې پاتې. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله. ډیره زیاته مننه. ستړي مشئ. نوم راته واخلئ او له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟ مننه جناب چې د سره تماس کې عمري جناب د ښکلي او ښایسته هلمند څخه. عمري صاحب په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ستونزه مو راته ووایئ. مننه ژوندي اوسئ. زموږ د مشکلاتو لپاره دا خپرونه ځانګړې شوې ده څنګه؟ بله بالکل د هیوادوالو د مشکلاتو په اړه چې له مربوطه چارواکو سره شریک کړو. مننه ژوندي اوسئ. باور وکړه موږ خو اوله ستونزه خو یوه ستونزه خو دغه ده چې موږ ته د مکتبو دغه تعلیم یافته د یو سره بیخي زیاته ستونزه کې باور وکړه موږ هغه د کم شهر امریکا کې یو مدرسه او مکتب شته خو کله چې د کلي خوا ته راشې باور وکړه چې ته پسې وګرځې په حساب ته پېژنه کړه. نو مخکې وختو کې لا شو تېر حکومت چې دلته یو مکتب چې هغه ځای کې هغه حکومت شتون درلودی. اوس باور وکړه چې حکومت هغه ټول کوم د حکومت نظر ټول شریعت دی. باور وکړه کلي هېڅ نظر نه دی شوی. هغه سړک خراج او سړک خو په غلا پسې سړک نه غواړي خو دغه مکتبونه باور وکړه زموږ ماشومان ټول دغه چې مشخص که د سیمې نوم راته واخلئ چې موږ په مشخص ډول له مربوطه ولایتي چارواکو سره شریک کړو چې په دغه ځای کې مکتب یا هم مدرسه نشته. ستاسو غږ قطع وصل دی که مشخص هغه د کلي یا د سیمې نوم راته واخلئ چې موږ شبکې کې مشکل کې څنګه دی ما درته ویله. ښه مهرباني.
متاسفانه فکر کوم د اوریدونکو اړیکې ستونزه وه، اگر چې سوال مو د دوی واخیسته خو په موږ کې کاش مشخص ډول موږ سره هغه د کلي منطقینو هم شریک کړی، موږ مشخص ډول هماغسې له مربوطه چارواکو سره شریک کړی. په هر حال موږ بیا هم ترې عمومي پوښتنه وکړو. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منجی صاحب خوب هستی؟ همکارات خوبه؟ بسیار خوش آمدین بزرگوار از هرات زیبا اگر اشتباه نکرده باشیم. زنده باشی ممتی صاحب. بله ممتم معلولی هم برار از ولایت هراتم. بفرما. آخر سال معاونه نشد ممتی صاحب. شما چند را تا فعلا دریافت کردین؟ تبال 6 ماه. 6 ماه را دریافت کردین. منتظر بمانید، با مسئولین مربوطه صحبت می داشته باشیم در همین هفته. خیلی ببینیم. تشکر برای بخیر سلامت باشین. از اینکه تماس گرفتین. 2 دور امتیازات خود دریافت کردن، دور اول و دور دوم، اما تقاضای دور سوم امتیازات خود دارن که مورد ما با مسئولین مربوطه شریک میکنیم و هر آنچه که پاسخ دادن از طریق برنامه شنونده باشید. بله. السلام علیکم و رحمت الله. ستړي مشه اړیکه وصل ده. سلام. بیا هم د دوم ځای لپاره پر سر علیکم السلام. از با هم سلامونه ومنئ. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ستونزه مو راته ووایئ. اړیکه کې مو ستونزه ده، غږ مو قطع وصل تر موږ راځي. صدای شما قطع وصل میشه عمری جان. ستاسو غږ قطع وصل راځي، موقعیت هم یو څه تغییر ورکړئ. اوس ما غږ صحیح شو؟ اوس څه ښه شو. مهرباني وکړئ ستونزه مو ووایئ. لپاره مری جانان د هلمند څخه سره خبرې ما دغه د زموږ د شبکو سره ځکه مشکل کې او د مکتب ستونزه ما د سره شریکوله. بله هغه د مکتب د سیمې کې راته مشخص نوم واخلئ، نور مو ستونزه واخیستله. په کومه سیمه کې مکتب مدرسه نشته؟ ژوندی و چې زموږ د هلمند په مساکله ولسوالۍ بلندۍ ناوه کې. مساکله ولسوالۍ صحیح ده. ستونزه مو واخیستله، حتما له ولایتي چارواکو سره اړیکه نیسو. او بل د شبکو برابر کې باور وکړه محمد محترم بالکل. شبکې په شا باندې زموږ ډېرو د پښتنو کې باور کوي واړي کوم د چا سره مرتبه سره د دې مشکل اړیکې سم وصل اړیکه را باندې ساتي کې او دا څه د تر ټولو مرتم ډېر ورته سره لا په غریوالي په دغه شبکې برابر کې سلام خبرتي شبکه باور وکړي هیڅ کار کوي. ابل چې مکاتو ستونزه د شماره د پومپیشن چې مکاتو د زموږ په ولسوالۍ کې کو باور وکړه د پنځمې په ورځ ولاړ د ماینګي ته دا تقریبا یو میاشت کې چې موږ ورته وایي چې مکاتو نه نشته نو نه پوهېږم چې دا څنګه کار دی. موږ لازم مکاتو شبکو ته ډېر مشکلات خو به چې ستونزه مو واخیستله. بله چې دا ستونزه د سره شریک خدای باور وکړي چې شرمېږم. کور ودان ډېره زیاته مننه. سلامت باشین. همدا نن به حتما د هلمند ولایت چارواکو سره به اړیکه ونیسو. دا چې په تېره خپرونه کې هم دوستانو د هلمند ولایت څخه اړیکې را سره نیولې وې، ستونزې مشکلات یې د یاد ولایت اړوند را سره شریک کړي ول. بیا ځلې ورسره اړیکه نیسو، دا ستونزه بیا نږدې ورسره شریکوو. هڅه کوو درنه اورېدونکو چې تاسو ټولو ستونزو ته پر وخت باندې رسېدنه وکړو. موږ ستاسو غږ په مستقیم ډول تر مربوطه چارواکو پورې رسوو. هغه که په هره برخه کې اوسېږي او که په هر ولایت کې اوسېږي، هره سیمه اوسېږي، موږ په مشخص ډول ترې پوښتنه کوو او هغوی هم هڅه کوي چې ستاسو ستونزې له نږدې څخه واوري او د حل یوه لاره ورته ولټوي. بالکل. در برنامه امروزی تایید هم 2 مشکل اساسی در بخش مخابرات داشتیم. بله. که 2 مشکل از ولایات، یکی از ولایت تخار و دومی هم از هلمند. در ولایت هلمند بر علاوه از اینکه آنتندهی کمپانی های مخابراتی ضعیف هست، سیم کارت افغان بی سیم وجود نداره که هموطنان عزیز ما تقاضا دارن که مورد ما یادداشت گرفتیم، حتما با مسئولین مربوطه شریک میکنیم. و همچنان در مورد معارف در هلمند مشکلات وجود داره، خصوصا در مساقله که همه مشکلات شما را ما با مسئولین مربوطه هم در مرکز و هم در ولایات شریک میکنیم تا به مشکلات شما هموطنان عزیز ما رسیدگی صورت بگیرد. 020 23 10 708 شماره تماس ماست. بله. درنه اوریدونکو کاش پر همدې غشمنې په خبرونه کې را سره برخه واخلئ، اړیکې را سره ونیسئ، ستونزې او مشکلات مو له موږ سره شریک کړئ. د اړیکې شمېره درته آهسته آهسته وایم، درنه اوریدونکو له ځان سره نوټ کړئ او بیا په خبرونه کې را سره برخه اخلئ. 0 درویشت لس وسو اتمه د سټوډیو فعاله شمېره ده. خلک او چارواکي خبرونه له شنبې تر پنجشنبې د سهار له 9:30 تر 10 بجو پورې له شرط غږ رادیو څخه په 93 FM څپو باندې اورېدلی شئ. درنه اوریدونکو موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو چې ستاسو ستونزې راواخلو، مشکلات مو راواخلو او تر مربوطه چارواکو پورې ورسوو. له چې اړیکه نیسئ لطفا لږ څه هڅه وکړئ، غوره او مناسب موقعیت وټاکئ. دغه ترڅنګ د ټلیفون کریډټ مو هم چک کړئ تر څو مو اړیکه را سره په نیمه کې پرې نشي. کومه ستونزه لرئ، مشکل لرئ، د موږ سره شریک کړئ. موږ ستاسو ستونزې، ستاسو مشکلات راخلو بیا تر مربوطه چارواکو پورې رسوو. هر هغه ستونزې چې تاسو لرئ، که په هره برخه کې اوسېږئ، که ښاروالي اړوند اوسېږي، وزارت مخابرات وي، ترانسپورټ وزارت وي، په بله هره برخه کې وي، روغتیا وزارت وي، یعنی کومه برخه کې چې ستاسو ستونزه لرئ، تاسو مشکل لرئ،
موږ به حتما ستاسو ستونزې او ستاسو مشکلات پوښتنې او غوښتنې راخلو تر مربوطه چارواکو پورې بیرسو. درنو اوریدونکو ستاسو اړیکې هم راخلو، خو اوس ورځو زموږ همکاران هم راته اشاره کوي چې د دمې وخت را رسیدلی دی. که مو خوښه وي چې لاړ شو دمه کوو. درنو اوریدونکو بیرته راستنیږو خپرونې ته ملتیا مو وکړئ. أثمر الجهد فاك الثمرة. نور القرآن، برنامه قرآنی از رادیو صدای شریعت. در این برنامه برای شما تلاوت‌های زیبا و دلانگیز با صدای قاریان مشهور جهان به نشر می‌رسد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا. ما از شنبه تا پنجشنبه ساعت 10 الی 11 قبل از ظهر به طور زنده و تکرار آن هر شب 11 الی 12 شب به نشر میرسد. رادیو صدای شریعت 93 FM. باز هم خوش آمدین شنونده های عزیز. شما شنونده برنامه مردم و مسئولین از رادیو صدای شریعت 93 FM هستید. 020 23 ده 708 شماره تماس برنامه ماست. شمایی که مشکل دارین تماس بگیرین تا مشکلات شما را ما با مسئولین مربوطه شریک کنیم و با مشکلات شما رسیدگی صورت بگیرد. ما هفته یک بار معمولا روزهای یک شنبه جناب نعمت الله بارکزی نماینده محترم شاروالی کابل را در استودیو با خود می داشته باشیم و شمایی که دوست دارین به طور زنده مشکلاتتان با مسئولین مربوطه شریک کنین میتونین در روز مشخص تماس بگیرین و با مسئولین مربوطه هم کلام شوین. اما در جریان هفته هم میتونین تماس‌هایتان داشته باشین، مشکلاتتان ما یادداشت میگیریم و در روز مربوطه با مسئولین مربوطه شریک میکنیم تا به مشکلات شما رسیدگی صورت بگیرد. بله درنو اوریدونکو ستاسو زموږ غږ له شهید غږ رادیو څخه په 93 FM څخه اوریدونکو راخلو. السلام علیکم و رحمت الله. تماس وصل است. کی باز کجا؟ ستړي مشه مهرباني وکړئ. ستاسو غږ راځي نوم واخلئ او له کومه ځای مو اړیکه نیولې؟ ستونزه مو راته ووایئ. ښه مهرباني وکړئ ستونزه مو راته ووایئ. مهرباني صحیح ده. ستونزه مو واخیستله. حتما هلمند ولایتي چارواکو سره اړیکه نیسو. د موسی ولسوالۍ ډیری وخت خلک یادونه کوي چې هغلته د مخابراتي شبکې عموم کې په هلمند ولایت کې بعض ځینو ساحو کې چې مخابراتي شبکو التن ډېر ضعیفه شوې ده چې خلکو ته ستونزې مشکلات را ایجاد کړي دي. ښه مثال هم همدغه د محمود صاحب چې غږ هم تر موږ په دقت او وصل را رسیږي. نو موږ دغه ستونزې او مشکلات د هلمند ولایت د ولایت د مقام له ویان سره به شریکوو. هر ځواب مو چې ترلاسه کړ حتما به د راډیو له طریقې تاسو درنو اوریدونکو سره شریکوو. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار خوش آمده. سلامات باش. محمودی صاحب وارون هستم از کارتنه. خوش آمده ارون جان. بفرما. از این شرکت های مخابرات ما شکایت دارم. بفرما. مشکلتان؟ مشکل ما نیست محمودی صاحب. ما خودم از نابینا هستیم. بله. با حساب سیم کارت ها ما که در شبکهش میریم ما سیم کارت بگیریم برای ما سیم کارت نمیده. و چی دلیل نمیده؟ ما از افغانستان نیستیم. بله برادر مشکلتان نگرفتیم. بخیر سلامت باشین. دریافت سیم کارت بر کسایی که نابینا هستن اما کمپانی‌های مخابراتی برشان سیم کارت نمیتن. این موضوع را ما شریک میسازیم که چی مشکل وجود داره. اما کسی که تذکره الکترونیکی داشته باشه، اسناد قانونی داشته باشه و سیم کارت ضرورت داشته باشه، به یک تذکره الکترونیکی 3 سیم کارت برش داده میشه. این قانون اطراح است و این مورد بار بار ما طریق برنامه خود نشر کردیم و مسئولین در این مورد پاسخ دادن. اما 3 سیم کارت زیادتر هموطنان عزیز ما نمیتونن از یک کمپانی مشخص
به نام خود سیم کارت دریافت کنند. بله انشالله رحمان ستونزې مو واخیستلې، موږ به ستونزې او مشکلات حتما د مخابرات وزارت سره په یاد موضوع باندې شریکو چې ستونزه پر کومه ځای کې ده چې مخابراتي کمپنۍ هم شبکې کوم کسانو ته د سیم کارتونو د ورکړې او د کوم ته د نه ورکړې پروسه لري. انشاءالله رحمان د به ټول له نږدې څخه ترې پوښتو، هر ځواب مو چې ترلاسه کړ هغه به هم د رادیو له طریقه له تاسو درنو اورېدونکو سره شریکو. بالکل شنونده خوی عزیز، انشاءالله تماس های شما را هم می داشته باشیم. اما در این لحظات از برنامه از ولایت بغلان شما هموطنان عزیز ما که مشکلاتتان با ما شریک ساخته بودین، چی در بخش استفاده از پتوقیق ها که هموطنان عزیز ما در محفل خوشیشان زیاد استفاده میکرد که باعث مزاحمت به هموطنان عزیز ما میشد، و عموما در مورد امنیت ولایت بغلان سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان صحبت های دارند. با هم یک جا میشنویم، زود برمیگردیم. سلام ها و تمنیات خیش را به تمام شنوندگان گرامی رادیو صدای شریعت تقدیم می‌داریم. این جانب مولوی شیر احمد برهانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان امید که همه ایتان صحتمند باشید. به اطلاع شما میرسانیم که قماندانی امنیه ولایت بغلان در راستای تامین امنیت سرتاسری، مبارزه با جرایم و جلوگیری از فروش و استفاده پتاقی‌ها و وسایل انفلاقی کوچک اقدامات جدی و مؤثری را روی دست گرفته است. نیروهای امنیتی به گونه دوامدار در نقاط مختلف شهر پلخمری و ولسوالی‌ها حضور فعال دارند تا نظم عمومی حفظ و فضای امن برای شهروندان تامین گردد. از مردم عزیز ولایت بغلان تقاضا می شود در راستای حفظ امنیت با نیروهای امنیتی همکاری نموده و هر گونه موارد مشکوک را اطلاع دهد. تامین امنیت در مرکز و ولسوالی‌های ولایت بغلان به حضور همه شنوندگان گرامی می رسانیم که ولایت بغلان از جمله ولایت‌های کلیدی و استراتژیکی در شمال کشور به شمار می رود، زیرا مسیر عبور و مرور شهروندان 9 ولایت دیگر از راه‌های مواصلاتی این ولایت می گذرد. الحمدلله امنیت در این ولایت چی در مرکز و چی در ولسوالی‌های 15 گانه به گونه کامل تامین بوده و در برخی از موارد شهروندان عزیز ما در ولسوالی‌ها بالخصوص ولسوالی‌های 3 گانه اندراب‌ها و خوستها بارها از تامین امنیت سرتاسری ابراز خرسندی نمودند و نیروهای امنیتی خیش را مورد تشویق و تقدیر قرار دادند و همه شهروندان دیگر چی ساکنان این ولایت و چی مسافرین عبوری شاهدی فضای امن و باثبات در بغلان می باشند. نیروهای امنیتی به ویژه پلیس دلسوز بغلان به هیچ کس اجازه اخلال نظم عامه و برهم زدن فضای آرام جامعه را نمی‌دهد. برای حفظ و تحکیم این امنیت پلان‌های استراتژیکی و دوامدار در حال تطبیق است. همچنان باید گفت که همکاری گسترده و صادقانه مردم با نیروهای امنیتی یکی از پایه‌های اصلی این امنیت به شمار می‌رود. شهروندان بغلان با درک مسئولیت‌های اجتماعی خود در نشست‌های مشورتی و برنامه‌های مشترک با پلیس اشتراک می‌نمایند و همواره در کنار نیروهای امنیتی ایستاده‌اند. امنیت امروزی بغلان ثمره تلاش‌های شبانه روزی پلیس دلیر ولایت بغلان بوده و همکاری صمیمانه مردم متدین این ولایت است. خدایت می ساتل شرمونونا اوس خو می د غاړې امانت شولو اوس خو می خلق او چارواکی در این برنامه مشکلات شما را به مسئولین می رسانیم. د خلق او چارواکی خبرونه د شریعت غږ رادیو څخه رادیو صدای شریعت 93 FM. خدایت می ساتل شرمونونا اوس خو می د غاړې امانت شولو اوس خو می د غاړې امانت شولو. ستړي مشه درنو اوریدونکو، په خیر راغلی. د بغلان ولایت د امنیې قمندانۍ ویاند چې ستاسو ستونزې او مشکلات مو سره شریک کړي او په اړوند د غږیز کلیپ له موږ سره شریک کړي. درنو اوریدونکو، همدارنګه چې تاسو کومې ستونزې او مشکلات د نورو ولایتونو کې لرئ او موږ سره مو اړیکې نیولې او شریک کړي دي، موږ هغه ستونزې او مشکلات هم مربوطه ولایتي چارواکو سره شریکو. هڅه کوو چې ستاسو ټولو ستونزو ته پر وخت د حل یوه لاره پیدا کړو. السلام علیکم و رحمت الله. متاسفانه که تماس ما قطع شد. شما که تماس میگیرین موقعیت مناسب و آرام اختیار کنید.
از سر و صدا هم فاصله بگیرین تا تماس شما قطع نگردد و شمایی که مشکل دارین تماس بگیرین. السلام علیکم و رحمت الله. ستړي مشه اړیکه مو وصل ده. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. مهرباني وکړئ نوم راته واخلئ او له کومه ځایه مې اړیکه نیو. ستاسو اړیکه وصل است، بفرمایید. کور ودان نوم واخلئ او له کومه ځایه مې اړیکه نیولې. هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ ته. مهرباني وکړئ ستونزه مو راته ووایئ. بعد د شبکې جې سره کمزوري دي. صحیح ده، ستونزه مو واخیستله. حتما د هلمند ولایت څخه تقریبا نن ډېری اورېدونکو اړیکه راسره ونیوله. همدا یې اساسي ستونزه او مشکل و چې هغه هلته مخابراتي شبکې په عموم کې ضعیفې دي یا کار نه کوي. بالخصوص موسی کلا ولسوالۍ څخه موږ دا ستونزه واخیستله. حتما به د هلمند ولایتي چارواکو سره اړیکه نیسو، ستونزه او مشکلات به نږدې ورسره شریکو. هر ځواب به چې ترلاسه کړ حتما به د راډیو له طریقې له تاسو درنو اورېدونکو سره شریکو. بله شنونده های عزیز، تایدم در تماس شما هموطنان عزیز ما را یادداشت گرفتیم و حتما مشکلات شما را ما با مسئولین مربوطه شریک می سازیم. انشاءالله بدون واقع الهی در برنامه بعدی جناب نعمت الله بارگزی نماینده محترم شاروالی کابل را در استودیو با خود می داشته باشیم تا با مشکلات شما هموطنان عزیز ما به طور زنده پاسخ بدن. در بخش نواحی مختلف شهر کابل شمایی که مشکلات دارین میتونین به طور زنده مشکلاتتان از مسئولین مربوطه پرسان کنین تا به مشکلات شما رسیدگی صورت بگیره. بله درنو اوریدونکو، وخت را سره یاري نه کې چې نور ستاسې اړیکې راواخلو، ستونزو مشکلات مو د نن لپاره له ځان سره نوټ کړو. انشاءالله رحمان سبا چې یو ځل بیا ستاسو درنو حضور ته راځو، ستاسو ستونزې او مشکلات راخلو. تر هماغه وخت هم پر سپېڅلي پروردګار سپارم. پاتې چارې مو نیکمرغه، رب مو وساته.